أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره آیت نمبر 143 کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام مثال بیانې دا غي صفات بیانې مونږ ته. الله فرمایي چې کله ابراهیم علیه السلام د یوسف کلمو سره مونږ ازمایښ وکړو، نو الله فرمایي چې دا غي نفس چې کله ازمایښ شو دا نه بس مونږ اغلا امامتي ورکړه، یعنی پیغمبري ول الله ورکړه، نبوت وته ملو شو. بیا هغه دعا وکړه د خپل اولاد د پاره، بیا الله تعالی او فرمایل قال لا ينال عهد الظالمين. الله فرمایل چې نه ورسي زما وعده ظالمانو ته. دلته کې الله تعالی فرمایي چې ما ازمایښ وکړه د ابراهیم علی السلام. څه مطلب د ازمایښ؟ د دې معنی دا چې لکه په ابراهیم علی السلام ډېر زیات ازمایښونه راغلل او امتحان ولې راوستل کیږي؟ ولې الله تعالی امتحان راولي په انسان باندې؟ امتحان ځکه کیږي چې د انسان قابلیت پته ولګي، څوک څونه وبو کې دي، څوک څه کولی شي، د چا ایمان پته ولګي. الله تعالی ول امتحان اخلي. الله تعالی تکلیف ورکول نه غواړي، الله صرف ګوري چې څوک څونه ایمان ولري، څوک څونه کار کولی شي فی سبیل الله. یا دا چې انسان درجه اوچت شي او الله دا ګوري چې څوک احسن عمل کوي، څوک څونه د چا چې لکه څونه غټ امتحان دونه بداغه اجر مقام مرتبه درجه باندې اوچتي. او الله چې سره محبت کوي مینه کوي نو هغه په ازمایش کې چي خو عبادت به جدا جدا شي، دا هم پته لګي. او ساره خبره ده چې څوک څونه د چا ایمان مضبوطي دونه سره نور مضبوط شي. په ابراهیم علیه السلام ډېر زیات ازمایښونه راغلل، هغه په کې ډېر زیات صبر وکړو او دینه پس ول الله تعالی به اوچت مقام ورکړو. یعنی د دې ازمایش نه پس الله تعالی موږ دا ویل چې یا ساتي د ابراهیم علیه السلام چې پیغمبرو دا غي ازمایښونه وشول، دا غي نه پس ته بیا امامتي ملو شو، مطلب نبوت وته ملو شو، امام شو، مشر شو، ډېر ذمہ داري ول الله پاک ورکړي. هغه ازمایښونو د ابراهیم علیه السلام ډېر زیات ازمایښونه اور ابراهیم علیه السلام الله تعالی دغه تعریف وکړو چې لکه هغه خپل حق ادا کړ، د خپل ان چې کوم ازمایښونه په الله واچول نو هغه کې کامیاب شو. دا نه په صلی الله ډېر بدلی ورکړي. یعنی یو خو انبیا شو، یعنی نبوت ته ملو شو، الله ول زامنو انبیا کړل، نو سی ول انبیا کړل، پیغمبران کړل، چې مرتبه ول خاندان ورته ملو شو. ابراهیم علیه السلام اول ازمایش دا چې لکه یو د شرک ماحول او شرکی خاندانو مور پر مشرکانو ماحول ټول سراسر لکه شرک او هر طرف ته ظالمان لکه ظلم کوونکي مشرکان شرک کوونکي خلکو، یعنی په توحید باندې نو خو په دې کې ابراهیم علیه السلام په توحید باندې ځان مضبوط ساتو. بیا ابراهیم علیه السلام خلکو ته دعوت ورکول، یعنی کافرانو ته هغه بیا نه منل. هغه ابراهیم علیه السلام تکلیف ورکو، په ور کې واچول، وې د کور نو واسو، وې د کلی نو واسو، او د خپل کور والو طرف نه لکه دومره هر څه برداشت کو، دا ډیره غټ خبره ده. او کور پر خودل، خپل خلک پر خودل، خپل مور پلار پر خودل، دا ډیر غټ ازمایښت شو. او ابراهیم علیه السلام د هر څه صرف د الله د پر ایمان بشکل لپاره پر خودل. بیا چې بل حکومت الله تعالی شو بل ازمایښت دا چې خپل بیبي په صحرا کې پر خوده، خپل زوی سره او هغه زوی چې الله پاک په د سلو کالو په هغه عمر کې الله ورکو. دلته پته لګي چې لکه څونه ایمان ډېری دونه ازمایښت سنم غټي دونه ته مرتبه مو چې ملاويږي. اور ابراهیم علیه السلام چې د ازمایښت نه پس ته خلیل الله مرتبه ورکړې شو، نه خلیل الله تاسو نو ول شو دې نه پس ته ویل شو کله کامیاب شو. افسوس دا واقع چې موږ بیانې کې د دې لپاره بیانې کې اصل کې خو تیر شوی دي، دا خبرې موږ ځکه کېږي چې تاسو مسلمانانه تاسو صبر کوئ، موږ ته دا خبرې کېږي. افسوس چې نن مسلمانان د امتحان ډېر زیات یریږي، نو چې څوک یریږي امتحان ټیسټ نشو ورکول نو هغه ته مقام مرتبه څنګه ملاويږي او د ایمان بسنګ پته لګي. حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن سړی مؤمن خزي په نفس او اولاد او مال باندې به برابر ازمایښت راځي. یعنی مطلب چې کله په جسم باندې څه بیماری راځي، څه تکلیف راځي، په اولاد باندې هم د تکلیف راځي، د اولاد طرف نه مسلې راځي، نافرمانی او کیږي بکلا یا د هغه څه بیماری تکلیف یا د مال کمی زیاتې د سيزونه وزي راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان داسې حالت کې الله سره ملو شي چې هغه ټول ګناهونه ختم شوي وي. او زمونږ ازمایش په راتلو سهال لکه موږ څه کول پکار دي، او مخکې به ګورو، مخکې دا ګورو چې زمونږ څه حال چې کله موږ د ازمایش راشي. اول خو ازمایش په موږ راځي نه، خو چې ترا شي ګلی کو، شکوي کو، ناشکری کو، بد اخلاقی کو، بے صبری کو، چې هاي دا په ما ولې رال دا صرف زی ولې لیدلې یم. حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله چې سره محبت کوي نو هغه ازمایش کوي. اسلام ته خلک ګوري د ازمایش بل معنی راځي، او چې موږ ګورو موږ بل معنی نه اخلو. خو چې بچا ازمایش نه راځي نو بیا دې فکر وکړ دی نه چې ولې په ازمایش نه راځي، ځکه چې بچا نه راځي دا ګناهونه بسنګ ختميږي. نو الله چې بچا ازمایش اچي نو هغه د وس مطابق اچي، الله د وس نه زیات نه کوي، او بل الله تعالی انسان مدد هم ضرور کوي، څوک داسې نه پریدي. دنیا د امتحان ځای دی، بس دا خبره زموږ نه یره دا چې دا امتحان ځای دی، موږ چې نه دلته مزه کو آخرت کې به مزه کو. اور انسان چې دی هغه دنیا نه جنت نشي جوړولای،
نو دنیا سره چې د مصیبت په خلکو راځي دنیا سره محبت کم شي او بل چې اخر کې مطلب مرتبه ډېر زیات شي. نو ازمایش پر اترو موږ کول دي صبر کول اخلاق سم ساتل دعاګانې کول الله باندې توکل کول ثابت قدم اوسېدل او غم مخ ته نه دی راوستل بار بار ځان په خو کارونو کې په خو سيزونو کې د قران په کلاسونو کې سبقونو کې مصروف کول نو ان شاء الله دې سره انسان الله تعالی حوصله ورکړي او دا یقین ساتل چې هغه مدد کولی شي هغه قادر دی ګری شي نه دی کول. او ابراهيم عليه السلام جون ته قتل الله تعالی دا واقعا ځکه بیانې چې تاسو وګورئ چې څونه صبر کو څنګه صبر وکړو هغه تاسو هم کوي د لپاره ډېر دعاګانې کول نفلونه کول موږ هر څه کول شو استغفار هم ویل شو لا حول ولا قوت الا بالله هم ویل شو چې الله تعالی مشکلات آسان کړي ان شاء الله. جزاک الله خیر.